بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې د یو چا څخه ډېر لمونځونه قضا سوي وي، یعنې د 6 څخه زیات لمونځونه قضا سوي، دا سړی صاحب الترتیب نه وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه سړی قضایي لمونځونه په یوه پله باندې پر یوې ځای باندې راګرځولی سي او که نه سي راګرځولی؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک صاحب الترتیب نه وي، یعنې د ده څخه د 6 لمونځو څخه زیات لمونځونه قضا سوي وي، نو دی که لمونځونه چې د ده پر ذمه باندې دي یو ځای هم راګرځولی سي، یعنې په یوه پله باندې ګرده هم کولی سي، که د شپې لمونځ د ورځې راګرځي، که د ورځې لمونځ د شپې راګرځي، هر ټیم یې راګرځولی سي، په هر ترتیب یې راګرځولی سي. لیکن روایاتو کې راځي، د ترمذي شریف روایت دی، راوي د حدیث عقبه ابن عامر الجهني رضی الله تعالی عنه دی. دی مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. یعنی 3 داسې ساعته دي چې په هغه کې پیغمبر علیه السلام موږ د لمانځو څخه منع کړي یو. په هغو کې یو وخت هغه وخت چې کله لمر راخیږي، دویم چې کله لمر پر زوال باندې، دریم چې کله لمر پټیږي. په دې 3 وختو کې څوک قضایي لمونځ نه سي راګرځولی، نور په هر وخت کې څوک قضایي لمونځ راګرځولی سي. همدارنګه بحر الرائق دویم جلد 82 صفحه کې لیکلي دي: ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع اوقات العمر وقت له الا 3. یعنی د قضایي لمانځه دپاره یو وخت معین نسته چې خامخا بیا دا سړی د ماپښین لمونځ په ماپښین کې راګرځي، د مازدیګر لمونځ په مازدیګر کې راګرځي، بلکې ټول اوقات چې دي په دې کې دی لمونځونه راګرځولی سي، لیکن په هغه 3 اوقاتو کې نه سي راګرځولی. لہذا محترمینو، که چیرې یو انسان صاحب الترتیب نه وي او د ده پر ذمه باندې فرض که د 2 میاشتې لمونځونه یي، د 1 میاشتې لمونځونه یي، یا د 6 څخه زیات لمونځونه یي، نو دغه سړی یو ځای هم راګرځولی سي، جلا جلا هم راګرځولی سي، که د شپې لمونځ د ماپښین د خوا په ورځ کې راګرځي او که د ورځې لمونځ د شپې د خوا راګرځي، هر صورت یې صحیح دی. والله تعالی